نیکې هیلې او پیرزوینې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله به یاست. درنو لیدونکو نو داسې نن ورځ نه بلکې نن شپه زه یم ښاغلی همدرد صاحب ده، همت صاحب ده، نو تاسې به هم راځئ بعضې غزلونه او شیان به راسره شریکوئ او له همدرد صاحب چې به هم ښه شیان اورو، همت صاحب به هم له موږ سره کوم ښایسته بیتونه چې ورسره دي هغه به راسره شریکوي. نو څه کیسې دي همدرد صاحب؟ ښه راغلی. مننه لالهان صاحب، جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ. په دې هیله چې تاسو ټول خواږه مینهوال او د فیسبوک ملګري به جوړ روغ وي، او یا ټول هغه څوک چې موږ او تاسې اوس په ژوندۍ بڼه ګوري نو ورته غبرګ سلامونه دي. ګېډۍ سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه. نو همت صاحب هم ناسته به هغلته، هغه به هم رامخته شي. همت صاحب لږ رانږدې شه و، مبارکه خبره به لیدونکو ته ورښکاره کړې که نه. دا چې لالهان صاحب زه به فکر نه کوم چې کمرې کې راسمه ګیلاس چپنه کې همدرد صاحب مخه مې ونیسمه مهرباني لږ رانږدې ته ودرېږه چې همدرد صاحب ستا مخه مې ونیوله. نه زه نه خفه قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې په دې هیله چې تاسو به ټول رګ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. دا د لالهان صاحب باندې چې موږ څومره ګران یو دغومره دی هم راته ګران ده، خوښ دی، خوشحاله دی. دی وایي چې یو ځل به له لیدونکو سره مخامخ د لایف ووینو چې اورېدونکي هم څه وایي. دا چې زه څه نه لرم، خو بیا هم د سلطاني صاحب غزلونه او بیتونه او شعرونه ډېری وخت تعقیبوم او زیات مینهوال یم. وایي حصه مرم ښایي یو ورځ مکمل مړ شم، او کاش اخري شیبه دي یاره په څنګل مړ شم. او همدرد صاحب وایي دا چې زموږ یو همکار او زموږ خوږ یار مالیار صاحب نسته، هغه ډېری وخت وایي یو انسان پسې مې زړه خوږېږي او یو پسې مې زړه خوږېږي. مالیار صاحب همدا اوس وینې ورته ډالۍ دي وي، زه نور څه نه لرم. همدرد صاحب تاسو ته خپله زمزمه وکړئ، همدرد صاحب تاسو لیدونکو ته خپله زمزمه وکړئ، او دا چې تاسو ډېر زیات مینهوال دي. تاسې شتون له موږ سره بس د موږ لپاره دا د ویاړ ځای دی چې تا را سره لرو او نږدې را سره ناست یې. نو همت صاحب موږ ته د قدر وړې، موږ ته ډېر ارزښت لري. قربان دې سم چې دا راغلی او دا هسې دې دا مبارک مخ دا کمرې خواته را دورې کړو. نو نړۍ مننه کول وده. خالد جان هم راغلی ده، موږ تاسې لایف ګورئ. دته موږ دغه یو خالد راغلی دی که بل څوک؟ یو خالد بس یو 4 نفره نور هم راغلي دي لاین ته. ټول یاران دي سلامونه ومني. بالکل د ځانګړی سلام خالد یار ته ټولو ته سلامونه. او یو بل مسلمان ورور هم راغی د زړه لایق یې ورکړو. واه له دې چې ډېره مننه. نو همدرد صاحب زمزمه به کوو په ګاډه سره، یو غزل به زه به د زمزمې یا ته به ډېر نه تا د زمزمې چې ته زمزمه ونه کړې، زمزمه نه کېږي. همت ته وګوره. همت صاحب نه پوهېږم، همت صاحب خو له زمزمې سره جوړ هم ده ډېر، خو داسې دی زمزمه نه کوي. ده په خپله همت صاحب یو وخت ډېره ښه زمزمه کوله، نو اوس نه پوهېږم چې ولې استعفا ورکړې. همت صاحب په دې شپو کې له زمزمې نه رښتیا استعفا کړې ده. وایي ژوندي اوسئ. محمد نظیم نظامي لیکي وایي ژوندي اوسئ. مننه نظامي صاحب له تاسې سره. همدرد صاحب نو مهرباني. نو دغه یو نفر ته چې زه 5 نفره سو ګوره، سوکه ډېرېږي، ته خو صبر کوه. 2 تاسې یاست، یو زه یم دی 8 نفره. 8 نفره ګوره د خدای زور خلک دي. وایي چا ویل ښه یوه سپین سارې وه، بیا ویلي چا پوښتنه چې وکړه چې څو پسه مالونه هم دي میږي. وایي خو 15 وې 3 مړې شوې، دا 14 دا 11 دا 18 دغه دا مړې هغه یې پکې حساب کړه. محمد خالد لیکي وایي السلام علیکم،
ستړي مه شئ. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. خدای پاک دې راوله. محمد خالد چې ډېره مننه. ژوندی دې وي، کور دې ودانې داسې زموږ تاسې لایف ګوري. نو اوس به موږ دی په خوږو بیتو، په ښو زمزمو، په ښو شیانو به یې ونازوو که نه؟ لایف مو خوښې نه دی؟ به مونږ ونازوي، موږ به یې ونازوو. بلکل. ښه لالهان صاحب، نو زه به زمزمې درته وکړم. دغه زمزمې وایو که ته نرم وایو؟ زمزمه به خوند وکړي اندر صاحب. ښه زمزمه به داسې د همت صاحب هم دا خوښه ده. زه به دې در لنډم سمه اندر صاحب. خیر اوسې، ته به یې هم راسره غبرګوې. نو تر هغو مخکې به زه یو بیت وایم، وایي نه یې بل څه نه یې بس د زرو یې ولي کوي. نه وي بل څه نه وي بس د زرو یې ولي کوي، ملا د ځینو ښکلو خو تر حد زیاته باري کوي. ملګرو ته یې ډالۍ، نو داسې اوس دوی ته به ښایسته زمزمه هم وړاندې کړو. لالهان صاحب به مخکې ما ته یو غزل ووایو. هغه ښه غزل هغه به ووایو. هغه غزل به ووایو. ښه نو په سترګو چې زه یې پیدا کړمه. همت صاحب غزل په دې ډول درې سره به یې ترنم کوو. بلکل په درې سره بې اتفاقي به نه وي. بلکل. زه لکه شمع ویلې کېږم خو څه نه وایمه، په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه، په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه. زه لکه شمع ویلې کېږم خو څه نه وایمه، په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه، په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه. ما د پاچا په نوم ټول عمر غلامي کړې ده، ما د پاچا په نوم ټول عمر غلامي کړې ده، تبا برباد یم تبا کېږم خو څه نه وایمه، په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه، په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه. همت صاحب مرشدي. ژبه لرمه خو حالاتو یم ګونګی ساتلی، ژبه لرمه خو حالاتو یم ګونګی ساتلی، ژبه لرمه خو حالاتو یم ګونګی ساتلی، په هر څه پوه یم پوهېږم خو څه نه وایمه، په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه، په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه. زه لکه شمع ویلې کېږم خو څه نه وایمه، په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه، په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه. ما د پاچا په نوم زه د قاتل قصاب اوس دومره بې جرأته کړمه، زه د قاتل قصاب اوس دومره بې جرأته کړمه، کباب کباب یم کبابېږم خو څه نه وایمه، په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه،
په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه. ګوډ همدرد صاحب ډېر ښایسته. ډېره مننه. ویری تھینک یو. ستا نظر وچ ته ګورمه په سره انګار اچوي. ستا نظر وچ ته ګورمه په سره انګار اچوي. د سپېلنې غوندې د دیګم خو څه نه وایمه. په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه. په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه. د هر چا ډول ته ګډېدل دومره اسانه نه دي. د هر چا ډول ته ګډېدل دومره اسانه نه دي. احسان په صورت ګډېږم خو څه نه وایمه. په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه. په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه. زه لکه شمع ویلې کېږم خو څه نه وایمه. په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه. په خپلو وینو کې لمبېږم خو څه نه وایمه. ډېر ښایسته همدرد صاحب. خوشحاله دي، خوند یې وکړو. ډېره مننه. ډېره مننه. لیدونکي دې هم په دې هیله چې زموږ غږونه به یې د خوښې وړ ګرځېدلي وي. دا چې بیا هم زما غږ له ترنم سره ډېر نه و جوړ، ځکه ترنم مې نه ده کړی همدرد صاحب. او ته خو نو ماشاءالله ګوډه سره بلد یې. او تا لالهان صاحب خو بیا هم په دې هیله چې دا اورېدونکو به هم لږ هغه څه فکر بدل سوی وي. بالکل همت صاحب ځینو اوریدونکو لیدونکو کومنټونه یې ایښي دي. بالکل محمد نظیم نظامي وایه لالهان صاحب. زه وایم ستی ووایه که نه مهرباني مهرباني. محمد نظیم نظامي لیکي وایي ژوندي اوسئ. ډېره مننه. بالکل ژوندی دې وي. او همدارنګه خالد نثار لیکي السلام علیکم، ستړي مه شئ ټول. له دې څخه هم مننه. صدیق الله حکیمي هم سلامونه را لېږلي دي. او نور راج که څوک د سلامونه مې ومنئ ښکلي یاست. او وا ډېر ښکلی، ډېره مننه. او په څنګ کې ورسره وایي خوږ ترنم او بیخي چارو پنج ترنم. ډېره مننه. چارو پنج منه څلورو پنځه. بالکل دا څلورو پنځه دا موږ په وخت کې نه وندل صاحب، دا نوي را پیدا شوي. بیا هم مننه ورڅخه کوله مینې زار. ټول دې خوښې خوشحاله دي وي. او همدرد صاحب دې بیا نو ژوندی وي تر ډېرو. دا چې تل یې زموږ په شونډو مسکا راوستي، نو دی دې هم خوښ وي. بالکل همدرد صاحب چې ډېره مننه. او همدرد صاحب همت صاحب یو غزل ووایي، بیا به له یو بعد زه به سوکه سوکه شپېلې په بګراوند کې به شپېلې. همدرد صاحب داسې لالهان صاحب خپل غزل هغه دی وایي چې زما یو ګډو مات غزل ده، هغه به ووایي او ته به مرلۍ ورسره. بالکل زه به په بګراوند کې راځم. صحیح ده. مهرباني لالهان صاحب. وایي موږ ټوله په رڼا جنت ته بوځه، موږ ټوله په رڼا جنت ته بوځه، ربه ما سره هوا جنت ته بوځه. او ستا له ټولو دوزخونو نه ویریږو، ستا له ټولو دوزخونو نه ویریږو، را سره ټوله دنیا جنت ته بوځه. او چې په زبیر د پیرزو کړه د یار مینه، اوس یې ربه خامخا جنت ته بوځه. بس نو یو غزل و تاسو ته همت صاحب او همدرد صاحب ته دې هم ډالۍ. نو واقعا د همدرد صاحب شپېلۍ هم ځان ته کیف کوي که نه. ډېره زیاته مننه لالهان صاحب. او دا ستا غزلونه او ستا غږ بیا ځانګړی خوند لري نه. ډېره مننه. اورېدونکو لیدونکو
یو خوږ زیری هم لرو چې زموږ د لالهان صاحب په راتلونکو څو ورځو شپو کې به یو شعري ټولګه هم چاپ سي په دې هیله چې تاسو به هم ورته بیا لاسرسی پیدا کړئ او تر پایه به یې ولولئ. دا چې د ټلیفون کمره هم ډېره وړه ده او زه هم نه راځم، لالهان صاحب هم یوازې 2 سترګې معلومیږي او بیا هم اندل صاحب ته ډېر حق ورکړی، بس هم کې راوستلی. اندل صاحب خو نو مشر ده، موږ ورته احترام لرو. بالکل. ډېره مننه. تاسې داسې راګورئ لکه هغه څوک چې ډاروي یا یو سره والا اندل صاحب موږ بیا نه غواړو چې ستا مخه ونیسو، ځکه ته ډېر مشر یې. که زه چې اوس ګوره داسې در وګورم ته ټول پټېږې. د دې چې ډېره مننه. او اندل صاحب ځینو اورېدونکو لیدونکو کومنټونه کړي دي او نه پوهېږم دا څوک ده، محمد آصف صمیم لیکي وایي زموږ همت ګل دې ژوندی وي. ډاکټر یار دې تر ډېرو بیا ژوندی وي، ډاکټر یار سړی دی. ډېره مننه. او ته خو بیخي داسې ښایسته او لږ ښه مننه له دې چې مننه او بریالي اوسئ. مننه د ټولو قدرمنو لیدونکو. اندل صاحب یو غزل و، تا یو غزل ووایي دې جګړې ګوره غوږ ونیسه ته یارې دغه ته اندل صاحب وارڅه کې ګوتې وږي دونه سر سورې را خراب کړو. دا لکه میمونې کوچنی دی، دا شوخي ده ته خوند ورکړي په یو شي باندې اخته شو. یو غزل دې و هغه لیدونکو ته ووایو په ترنم کې وایي جګړې ظالمې د دې څومره نجونو یار واخیست که نه. ډېر خوندور غزل ده د ښاغلي اندل صاحب. هغه هم په ترنم کې ووایو همت صاحب که دې خوښه وي. بالکل د اندل صاحب غزلونه واقعا ډېر ساده او هغې ټولنې یو ډېر ښه تصویر پکې وړاندې شوی ده. نو دا به زه را پیدا کومه. پیدا کېدا بیا هم یو کال وخت نیسي. یاره یو کال به م ونه نیسي، خو شپږو میاشتو ته به کېدای شي ورسېږي، خو ته تر هغو پورې یو څه نور ورته هغه لیدونکي چې د موږ لایف اوس په ژوندۍ بڼه اوري، له ټولو چې ډېره مننه. ژوندي دي، کور دې ودان یې. نو دا لایف په دې خاطر باندې موږ یعنې لایف راغلو چې هغه کسان چې له شعر او ادب سره مینه لري او له ادب سره یې علاقه یې او دوی غواړي چې یوه شیبه غزل واوري، یوه شیبه ترنم واوري، نو موږ د هغو په خدمت کې یو. او داسې د لالهان صاحب چې زموږ تاسې په افغانستان کې خصوصا په غزني کې یو خو نیټ ډېر کار تیز نه کوي او بل ځای خلک هم ورخلاص هم نه دي. بالکل که ورخلاص یې بیا یې نور ستونزې دي، دومره ډېرې امبیانې نه لري. بالکل. او ډاکټر صاحب صمیم لیکي وایي چای نشته زه یې در وړمه. ډاکټر صاحب چای آماده او ښه تریخ چای او ډېر خوندور چای، داسې چای نه وي او دغه یخې شپې بیا نو اندل صاحب ډېرې سخته تېرېږي. بالکل. اندل صاحب په اجازه دي مهرباني. شهاب صاحب وایي په خپل هر ارمان ژړلې سترګې راغلم. وا یارې بیا وایي دغه یارې بیا وایي په خپل هر ارمان ژړلې سترګې راغلم، له تاده رقم رټلې سترګې راغلم او ستا د ښار ګروپونه ښکاري د غر سر نه. وایي ستا د ښار ګروپونه ښکاري د غر سر نه، تکې سرې لکه سنځلې سترګې راغلم او د سپرلي د اوبلن حسن لتاوه وچې شونډې جل وهلې سترګې راغلم. او وایي ستا د کار له خلکو موړ ومه ډېر مخکې چې ته هم کړلې بدلې سترګې راغلم او ما به خود اخلې بازاره د رنګونو زه بیخي ډېر نالیدلې سترګې راغلم. او له هر مخ سره نیم پاتې کېدمه. وایي له هر مخ سره نیم پاتې کېدلم، په لاسونو کې نیولې سترګې راغلم. شهاب صاحب هم له ډېرو پخوانو او شاعرانو څخه دی او تل دې قلم روان وي
اندل صاحب په دې هیله چې تاسو نو بیا ډېر خوندور غزل برابر کړی دا او ډېر ورته زما ډېره ورته تلوسه ده مهرباني مننه ښه نالهان صاحب ته خبره ما د اغوستونه یم ښه نه د زکام یم نو په دې کې به ډېر ونډه تاسې اخلئ را سره وایي حتما که خیر و له چا یې کور کلی له چا نه یې ټول ښار واخیست له چا یې کور کلی له چا نه یې ټول ښار واخیست جګړې ظالمې لا د څومره نجونو یار واخیست جګړې ظالمې لا د څومره نجونو یار واخیست له چا یې کور کلی له چا نه یې ټول ښار واخیست له چا یې کور کلی له چا نه یې ټول ښار واخیست جګړې ظالمې له د څومره نجونو یار واخیست جګړې ظالمې له د څومره نجونو یار واخیست څوک یې بې وروره کړل له چا نه یې هر څه واخیستل څوک یې بې وروره کړل له چا نه یې هر څه واخیستل پوچا شول جوړ کورونه وران د چا یې پلار واخیست پوچا شول جوړ کورونه وران د چا یې پلار واخیست جګړې ظالمې له د څومره نجونو یار واخیست جګړې ظالمې له د څومره نجونو یار واخیست ټوپکه تا د څومره خوندو میندو زړه ازار کوم ټوپکه تا د څومره خوندو میندو زړه ازار کوم د څومره خلکو له زړګي نه دې قرار واخیست د څومره خلکو له زړګي نه دې قرار واخیست جګړې ظالمې له د څومره نجونو یار واخیست جګړې ظالمې له د څومره نجونو یار واخیست موږ پکې سوځوي دا ورکوي هر چا بل کړی موږ پکې سوځوي دا ورکوي هر چا بل کړی دوی ظالمانو خو بیا خوند له دغه کار واخیست دوی ظالمانو خو بیا خوند له دغه کار واخیست جګړې ظالمې له د څومره نجونو یار واخیست جګړې ظالمې له د څومره نجونو یار واخیست هغه له سلو کالو مخکې راته ډک ګرځېدم هغه له سلو کالو مخکې راته ډک ګرځېدم له دې موقع نه هغو خلکو هم خپل وار واخیست له دې موقع نه هغو خلکو هم خپل وار واخیست جګړې ظالمې له د څومره نجونو یار واخیست جګړې ظالمې له د څومره نجونو یار واخیست له چا یې کور کلی له چا نه یې ټول ښار واخیست له چا یې کور کلی له چا نه یې ټول ښار واخیست جګړې ظالمې له د څومره نجونو یار واخیست جګړې ظالمې له د څومره نجونو یار واخیست
دا هم انصاف نه و احسانه یاره ډېر وحشت و دا هم انصاف نه و احسانه یاره ډېر وحشت و چې د یو چا په خاطر ټول کلی بمبار واخیست چې د یو چا په خاطر ټول کلی بمبار واخیست جګړې ظالمې له د څومره نجونو یار واخیست جګړې ظالمې له د څومره نجونو یار واخیست له چا یې کور کلی له چا نه یې ټول ښار واخیست له چا یې کور کلی له چا نه یې ټول ښار واخیست جګړې ظالمې له د څومره نجونو یار واخیست جګړې ظالمې له د څومره نجونو یار واخیست واه 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 ډېره ډېره مننه نندل صاحب کور ودان ډېر ښایسته مننه کور ډېر ودان په زړه پورې ته دا کمنټونه راته ووایه دغه په زکام کې کمنټونه ډېره مننه اندړ صاحب حبیب نظري لیکي وایي اندړ صاحب سلامونه بیا لیکي وایي چېرته یې له دوی څخه هم ډېره مننه او سمیع الله شلګری لیکي وایي ناز مې کول پیاز مې خوراک شو خوله مې ترخه شوه بیا به نه کوم نازونه سلامونه دوستانو خدای جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست ډېره مننه ژوندی اوسې او سلیمان راحیل صاحب هم په لاین کې ده له ده څخه هم مننه کور دې ودان وي او شاعر حمید الله رحمان هم سلامونه را لېږلي دي مننه او سمیع الله شلګری لیکي جانان دې بد کړې زه به ښه کړم چې د بل یار شي زما ښه به یادوینه بیا هم مننه او کور دې ودان وي د شلګري صاحب چې ښایسته بیتونه یې له موږ سره شریک کړي وو ژوندي دې وي کور دې ودان وي درنو لیدونکو نو دا چې یوه شیبه موږ تاسې د زړه خواله سره وکړو او د یوې شیبې لپاره کوم څه چې موږ درلودو غزلونه و بیتونه و او اندړ صاحب هم ښایسته ترنم وکړ له اندړ صاحب څخه هم ډېره مننه کور دې ودان وي ژوندی دې وي او شلګری صاحب وایي اوس ورسره ټوله شپه لمن لمن کیسې کوم اندړ صاحب وایي اوس ورسره ټوله شپه لمن لمن کیسې کوم ځان ته په دیوال د چا څېره مې رسم کړې ده ډېره مننه شلګری صاحب دې ژوندی وي واقعا ډېر ښایسته بیتونه یې کومنټ کړي دي په خیر دې وي کور دې آباد وي نو خوږو لیدونکو دا چې یوه شیبه مو د زړه خواله سره وکړو ډېر خوښ او خوشحاله شو بیا هم له ټولو څخه ډېره مننه خوښ دې وي او صمیم صاحب بیا لیکي خوندور رب مو له دې بدبختې جګړې په امان لره یارانو بیا هم له دوی څخه مننه او عبدالحکیم نافظ صاحب لیکي ترنم خوند وکړو تاسو دې تل خوښ وئ له نافظ صاحب چې هم مننه نافظ صاحب تکړه ځوان دی او دی ښه شعر هم لیکي نو دی باید هم یو غزل راولېږي چې موږ یې ورته ترنم کړو که څنګه اندړ صاحب نو هغه ملګري چې موږ ویني موږ بیا هم خپل سلامونه ورته وړاندې کوو خوښ او خوشحاله دې وي نو همت صاحب ته به څه کیسې وکړې لالهان صاحب نورې خو کیسې زیاتې خلاصې شوې په دې هیله چې اورېدونکي به خفه سوي نه وي یا به او په دې هیله چې تنده به یې هم مته سوي هغه ادبي تنده نو زه نور څه نه لرم او ډېره مننه کور ودان دغه لیدونکي ستر اوسئ د موږ تاسې لایف کوت واقعا دوی خپل وخت موږ ته راکړو که نه اندړ صاحب او موږ هم له دوی چې ډېره مننه کوو ډېر د ژوندي یو اندړ صاحب ته څه ورته وایې او لیدونکو ته نو زه هم بس له اورېدونکو نه په همدې ځای مخه ښه کوم د الله په امان ښه شپه رنګین خوبونه
الله مو مل شه. ډېره مننه. کور ودان خوښ اوسئ، ژوندي اوسئ. له دې چې هم ډېره مننه. او داسې زموږ تاسې یو لیدونکي یو لنډ غزل رالیږلی، دا به هم دې ته ووایو. حبیب نظري لیکي، وایي یو په ما دی که په ټوله دنیا غم دی، تریو تندی راته چې ولې د صنم دی. زه چې حق د خپلواکۍ غواړم مجرم یم، سمدلاسه مې په سر ګزار د بم دی. د مسکا هیله له شونډو کوی نشم، د ژړا فرمان مې تل په تندي تم دی. صبر وکړم نور څومره پاکه خدایه چار چاپېرانه، لښکر د تور لړم دی. نوره څه پوښتې نو وجله انجانه، دا دستور د دغه کلي او دې چم دی. ډېره مننه کور ودان. همت صاحب تاسې هم اخري پیغام اورو. ډېره زیاته مننه لالهان صاحب. تاسو ټول اورېدونکي دې خوښ خوشحاله یاست. ښه شپه ولرئ. ډېره مننه کور ودان. الله مل